نو قدرمنو لیدونکو دلته په دغه سیمه کې خلکو قرباني ورکړي او دا کاکا چېرته دا په قوم سلیمان خېل ده او بیا دلته په دغه سیمه کې ټول سلیمان خېل ډېره دي. ښه اوس دا راته وایه اسامه بن لادن هم دلته په همدې سیمه کې اوسېده؟ دلته موږ سره اوسېدل دلته و په توره بوړه کې دې ته ویل کېږي توره بوړه ښه دا موږ سره دلته و خپله دې لیدلی خپله مې لیدلی دلته موږ سره ګرد ګډې دا په مېلو ته کې اوسې موږ خطیب مرچم ته جوړولې بیا موږ مشر ورته راغی جادونه راغلی دا منډې کې بار هغه کې ستا د انجیري کې کمر ته ودرېدې هغه وخاندل چې دا پټې اواز یې وکاته ښه دا جاس چې تېر شو ده وخاندل چې دا ګوره چې چې دا هم دلته اوس موږ سره ځان نېغ نېغ کړي ښه کاکا دا چې دلته دی اوسېده دې کلي سره هغه وخت کې کورونه وه ژوند زندګي وه هغه ټول کورونه په ځای وو موږ دلته په خپل ځای باندې وو. ښه کاکا جانه دلته تا ویلې چې دلته دوی سره کورونه مه خپلې میندې ورسره میندې سره اوسېدې په میله کې اوسېدې دې په نه دي راوښتي خدای شخص سره همداسې راواوښتې زور په راغی میندې بیا مغزه کې پټ ځای ته یې بوتلې ښه څوک پټه غر ته لاړې وتښتېدې دا یې راواوښتې شخصا ځان سره راواوښتې مونږ راواړو بهر لکه چې کې مو واچوه واړه ماشومان بچي مو ورسره سره وو هغه دې ځای نه بیا پسې واړو اپلو مونږ له سلمان خېلو بیا واړو دې مورګه مې واړو پاکستان ته واوښتې. ښه کله چې دلته دغه عربان شهیدان سول شهادت ورسېدل دا په کوم ځای کې و کومه سیمه کې دا انجیري کې و پاس په دې جولاګان کې جولاګان سر کې ځنګل دی ځنګل کې مرچې وې مونږ ته جوړې کړې وې بیا دې مرچونه جنګېده کته انګریزانو سره. اسامه بن لادن څنګه سړی و ښه سړی و هغه ښایسته سړی و هغه ښکلی سړی و هغه شخص الوکې ته پیدا کېږي ځوان سړی و نو بیا واړه زور شو ډېر هغه دا شهیدان وشو بیا موږ وپوهېدو چې سړی را خرابوي بیا مو واړو پاکستان ته واړو. ښه دا حاجي صاحب ما داسې اورېدلي چې دا کله دغه عربان چې دلته په شهادت ورسېدل د ژمي موسم ژمی و همداسې به و که نه همداسې موسم و. ښه دا چې شهیدان هلته سوه نو بیا څنګه دلته تورې بورې ته تاسې راوړو دلته دا انجیري کې شهیدان شو بیا موږ پسې ورغلو دې ځای نه سوالو چې شهیدان وشو که عربیان شهیدان بیا موږ خپله سلمان خېل پسې ورغلو بیا مو راوړو دغلته کېږي حکومت بیا مو راوړو شهیدان مو کړه هغه شو خاښ مو کړه. بیا دلته په همدغه غونډۍ کې تاسو قبرونه ورته د غونډۍ کې مې قبرونه ته وویشتل دا موږ نور وویل ښه چې دا زموږ د قامي شخصي ځای دی ښه شریک ځای دی دې نه مو دلته شهیدان چې دا دې باندې څوک هغه نه شي کولی چې دا موږ د شهیدان په دا شریک ځای کې خاص کړو دا موږ ته ډېره فایده وي. نو په هغه وخت کې خو دغه ځای خلاص کړم و تیږه دا ټول غر چې دا تیږه د قبرونه ویشتل څنګه و دا ټول غر چې ګور مکمله تیږه څنګه قبرونه ورته ویشتل ته مو کړي وای خو مجبور شو که اوس چې ګړبونه کېږي دا ډېر سخت ګړب لري دا ګړبونه لري دا پخواني انګریزان پکې چار شی وایي بحرین کې دي همداسې رقم ځایونه کې دي دې ځای کې دې غونډۍ کې. خلک به ډېر خفه و حاجي صاحب دلته چې کله عربان شهیدانېږي چې دلته ژوند کاوه ډېر خفه و مخلوق هسې یارې کډې وتلې وې ښه شخصا مونږ کډې وتلې خو موږ پیدا موږ ته بېرته راغلو پیدا مو بیا راغله دا مو ښخ کړی ټول کته وتلي فقیر ته کته هګام باندې پراته وو. دوی کورنۍ چې کله دوی شهیدان سوه داسې کته جلاباد خواته لاړه که نه بلې خواته لاړه کومې خواته نیم جلاباد ته لاړه نیم داسې واوښتې ټیک فرق شو مجاهد ډېر وکړل څوک یې داسې واړول څوک پر کوزې واړول په ترخه باندې رقم خدای ټول یار یې مجاهد ډېر وکړل کومبه کې سره افغانان خو نران خلک دي بالکل خبره ده دوی دغه خرڅ خوراک هم تاسو چا ورته راوړل که مجاهدینو د اسلامي امارت کسان ورته راوړل دا خوراک خپله یې راوړه دا دومره ایماندار خلک چې خپله موږ ته هم راکاوه موږ ته هم کوم به کوه دومره او چې موږ دا غریب وطن دی کړی موږ ته کوم به کوه. هغه وخت کې دغه د اوسېدي حکومت مشران نور دوی دلته څوک راغلي وو لکه اوس وزیران دي یا مشران دي کوم دلته هغه چې بولي دا اوس ما نوم غلطېږي مولوي کبیر دا و دا چې زور راغی انګریزانو زور چې راغی دا موږ بیا داسې روان کړو طالبانو بچې راغی چې بیا همداسې په وار کانډه دا مونږ واړو دا غوره یې وکړه چې که مونږ زه خدای واړو موږ ته خدای بچې راکړه دغه سلمان خېل صاحب زه غوټ کومه دغه به نظر لاندې ساتم اوس یې سر ښکارېږي نو اوس ورک شي کوم دی خو تاسې به نه یې ورغلي یاره خو به ورسئ که زموږ مشران ماته سره دي بابا سره دی پیژني دا
دا ولې موږ سره کومک نه کوي، موږ خوار زړه پراته دي ورته بېکاره دی. نه له همغه رئیس ته چې دوی کله پاچاهي شوې تاسو کسانو ورغلي او پېشنهاد هم ورته کړی وای؟ نه یې کړی، چا نه دی کړی اوس پورې، ورک دی. موږ چېرته غریبان خلک چېرته پیدا کړو؟ هلته اوس دی وظیفه لري، تاسو یې ورسئ یو څو سپین ږیري ور ټول سئ، دا سړک پېشنهاد ورته وکړئ، دلته یو کلینیک مکتب هغه اوس په حکومت کې غټ سړی دی، کومک به درسره وکړي. نه خامخا به ورځو، داسې ورسره ور نه شو چې وکړو. غوره یې څه کړې ده پاکستان چې واړه څو کاله واړه چې غوره ولې اوس څنګه نه کوي؟ خامخا به یې کوي. لږ ډېرې پیسې هم درته نه رالېږي؟ نه دې رالېږلي کړی، هېڅ یې هم نه دی کړی. لیدونکو دلته په دغه سیمه کې نه ټلیفون کار کوي، نه د ټلیفون پایسته، یوازې یو کلینیک سته، هغه کې هم نه پوهېږم چې هغه کوم څه چې ضرور دی هغه به وي که به نه وي. سړک خو تاسو په لاره تصویر نه ولیدل چې سړک بیخي په آخري حد خرابه ده، خلک د فقر سره مخ دي، د مشکلات سره مخ دي، د ستونزو سره مخ دي. کاکا دلته خو دې قانون ډېره کمه د خپله ځمکه لري؟ دغه ته دی مانې مې وکرلې، ناپوه دغه مخامخ ده، یوه بسمه بوی دوه زموږ ته تصمیم کړي، نیمه بسمه مې ته رسولې ده. هو 15 زمون دي، هغه ته مې تصمیم کړی ده. یو صدیق بندي دی، بورډر یې وډي پاکې خبرې کوي. هو شپږ کاله کېږي خیرخانه ما سره ته پاتې خوا روزاره ده کومه. هو چې پوه کړم نو نو څه به کې چې دی خپله غلط کار کوي نو غلط به ویني. هو که نه اوس ما ته یې دعا کوه، در کې خو دعا ته کومه لمانځه کې خو دلته یې نه چې کوم ما بې اجازې لاړې. هو نه خو بیا هم اولاد بیا حتما سیا رقمي که نه د مور و پلار په اولاد باندې زړه بدېږي. پاک پروردګار نه دعا خو کومه خو دلته نه یم ستا سره دعا نه خبرې. هو چې تا ما نه پوښتنه کړې وه چې زه بورډر وم ایسته ورم سبزي ته په دروغ څنګه تللي؟ خو ښکلی ملک دی کړی، ته په دروغ لاړې په عمره لاړې هلته بورډر به ولیدې. اوس هم شپږ کاله کې بندي دی. زه الله دې په خیر سره راپوځېږي. په دې ځای کې د ځوانۍ د وخت کوم څه ده چې په ذهن کې پاتې دی چې همیشه درته یادېږي؟ د ځوانۍ د دورې کومه قصه دې په یاد ده؟ هو همدا خرج همدغه هم چالو وزې دا سپین غر کې مې وزې ډېرې په ولیدې. ښه سپین غر خو دې خوا ته هو پازه پولیسونه شرمنې دي پا جګ سپینه مور خدیجې منې ما وزې په ولیدې مال به پرې اوس هم دوه درې شوق راځي، اوس هم د وزو هو دا ښځه د پښتنې مندي دا همدغه وزو چې ګرد مخفوظ خو دې ژوندۍ ده؟ هو ژوندۍ ده. بل واده خو نه کوې؟ نه بله نه مې ته پرېږدي که نه مېرمن مې نه ته پرېږدي. کړي کې هو کومه خوا زمونو د رواجونه کړي؟ هو ټول ته مې کړي. بیا دې تا حق دی وې که؟ نه مېرمن مې نه ته پرېږدي که نه پټه یې وکړه. څنګه څه وایي په سلیمان خېلو باندې وایي ښځې زورورې دي؟ هو زورورې ده. کاکا دا چې د ژوند نه خوشحاله ژوند نه راځي دا تر ټولو ښه خبره ده. نه خوشحاله انشاءالله په خپل لمونځ اودس کوو، خپل جومات مو دی ښایسته جومات مو دی، موږ پنځه وخته جمع روانه ده. ډېر ته خوشحاله یم. سهارک مې ورتېر شوی دی خو ورته پخې نه موږ بچیان یې نر ته پخې چې ورته پوخ کړی وی. دا بچی که تا ته په لاس درکړمه څه به وکړې؟ ما ته بچی ما ته لاس کې راکړي زه به غریبانو خلکو باندې برې پام کوم، لارې به ورته جوړوم، سړکې به ورته پخوم، دغه کار به ورته کوم، په غریبانو به ډېر پام کوم. ما دغه بچی به وه هو لکه ځان ته مې کاته لکه اوس ما ته څوک بچی راکړي خپله بچي زه خپل خلکو باندې ښه خبره ده. د غریب له زړه غریب خبرې خان خو پیسهدار دی خو جیب ډک دغه څپر ولا خو داسې هر څه کوي به وایي د ما جیب ډک ده. هو اوس دا ما به بیا خپل فکر کوه چې زه چې غریب وم ما زه څنګه ما غریبانو باندې ښه پام کوم. زه به ستاسو د الله خوشحاله دا قرباني تر ټولو زیاتره چې میلمانه مو دلته درته شهیدان شوي او تاسو په خپل هېواد کې ورته ځای ورکړی، خپله خاوره مو ورکړې، دلته مې دوی ښخ کړي دي او دلته دوی مثلا تاسو ورته ښه ژوند او زندګي ورکړی. نور دلته ژمی څنګه یي دغه کار روزګار خو همدغه دې قانون نور خو شی نشته؟ نه نور شی هم نشته. دا لرګي راوړم دا اور ته لاړ شو بله ځو کته لرګي خرڅ کړو لږه بیا لږه چای ګوړه پره پیدا کړو لږ اوړه او وخورو بیا یې ناست دی ایران ناست یو. دا ډېر بېکاره ملک دی، ژوند نه دی، ښه ملک نه دی، غریب دی. پخوا موږ نیکونه شپږ کسه راغلي اوس ډېر شوي خو دا څو سوه نفر دي. یو بسمه مځکه هم نشته کېدو ته. آخري پوښتنه به دا درنه وکړمه اسامه بن لادن چې خفه یې؟ هو خود خفه یو که موږ مشر وو، موږ سر کې سترګې وو
موږ سره کومکونه کوو دلته مشر سړی وکړه دا خامخا موږ خفه یو. کومه بغل کشي دې ورسره کړې وه لاس باندې ستړي مه شي که نه؟ کړې مې ده کړې مې ده. زه به ستا د الله خوشحاله لري، الله پاک دې اوږد عمر درکړي، الله دې روغ صحت درکړي. قدرمنو لیدونکو کاکا تا دې الله خوشحاله لري. تا سره دا ښه خبره ده چې دلته د خدمت کړی د خپل کلي کې، دا تر ټوله ښه خبره ده. یو شی بل هم هغه آخري خبره خو مې درته ویلې چې پوښتنه مې درته وکړه، یو شی بل ذهن کې راوګرځېده. دلته تاسو دغه د نجونو ودونه په خپلو کې سره کوئ که د بل جینه هم را واده وي بل چېرته یې هم ورکوئ که نه؟ دا مخکې خو داسې شی وو ښه موږ سلماخیل بل چا ته ورکولي نه چا ورکوي. اوس سلماخیل ډېر شو، اوس یې ورکوي، خلک یې نیم کې دم ورکوي. اوس دروغ نه شو ویلی، اوس ساره خلک یې اوس ورکوي. تا دغه خپله ښځه چې کړې ده په مینتوب دې کړې که نه دغسې دې کړې ده د پلار په خوښه؟ پلار په خوښه مې کړې، په خپله خوښه دې ولې نه کوله؟ نیټه کولو څوک دې خوښ وه که نه؟ خوښ مې وه که نه. څوک وه؟ څوک اوس حال ووایه، اوس وخت تېر ده. دا لغمان بالښه د لور وه. د چا؟ لغمان. د لغمان چیرې ویده سړی؟ لغمان باله دلته دی موږ څنګ کې کلي. کاکا د دې سړي نوم لغمان و؟ لغمان باله زموږ پلار ته بیا خپلوي کړې وه زموږ پلار ته. ښه د لور د تا خوښه وه؟ خوښه مې وړکۍ وه، ظلمان به دا وړکۍ ته کړې وه، ما خور غوټه وه بدل و. ښه ښه بیا یې موږ پلار هغه سره کړی بدل دی. ته خوښه مې وړکۍ بیا ته ما سره وړکۍ غوټه شوه، ما سره بوه وه مالته روادې کړه، ما ورکړه. خو دا دې نو په خپله خوښه کړې، بل چېرته خو مین نه وي که بل چېرته مین وي هغه یې درته ونه کړه؟ نه همدا وه. الله په دې بیان وي. اوس ورسره خوشحاله یې؟ اوس هم خوشحاله خدای جل پخوانۍ قصه چې ورسره کوې کومه قصه ورسره کوې؟ اوس چې پخواني ښه وخت و، ما کار کوه مونځ اودس کوه، ایمان جارېږه چې جنتي خدای جنت درکړي. زه شم تا نو ولې وډاره شي؟ خو هغه هم یو انسان ده، ته ولې ډارې؟ نه چې ما خدمت کوه خدای به جنت درکړي. زه شم دا خبره څه کومه. کله ناکله خدمت خو دې کوي که نه کوي؟ کوي خدمت کوي. څو جامې وامې شیان ورته اخلي که نه؟ اخلم ما زامن یې څاخلي. څو ځله دې تر اوسه پورې جنګ ورسره کړی؟ ما ویر دی دا دې سپېږیرتوب کې درته کړه سواله کې نه هغه ته مې کوه اوس یې نه پته کومه خبرې څه وویله خطا یې کړه. اوس مو جلبات یې ده ښکته یې ما دعا کوې چې خدای دې خلاص پکې کې نه کوې ورته نه چې ته یم اوس مو جلبات کې تلیفون ور وکړ مې راځه کړ هغه زوی ته یې ویلو چې ما ته یې ویل بیا رانه شي هغه ما چاري مسخره پسې وکړه. بیا هم چې که پوښتنه دې ماته وه مه راځه زوی سره به کوزه که پوښتنه دې ماته نه وه بیا راځه هغه اوس زوی ته یې ویلو ستا څنګه چې وروسته بیا رانه شي اوس دا نن سبا کې به راشي. اوس الله دې خوشحاله لري کاکا جانه ژوندی اوسېږي ډېره زیاته مننه کوم. تاسو دې الله خوشحال لري. قدرمن لیدونکو کله ولس خپرونه ده دلته یو بل مشر هم ناست هغه سره به هم خبرې کوو مالتیا مو وکړئ.